ټولو ملګرو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. دلرمان یم او د خپلې پاڼې یا دلرمان نه تاسو د نیغ په نیغ یم. تاسو ته د یاد وي چې راغلي یو افغانستان ته زما او د ابراهیم تاج د کتابونو د مخکتنې د اسطوره وه چې شهباز لالا را جوړه کړې وه. مخکتنې په کله چې مخکتنه ختمه شو مشاعره شروع شو، نو په هغې کې موږ سره یو ملګری و چې هغه سټیج ته راپاڅېدلی و، شعرونه یې ویلي وو. بلا ښکلي شعرونه وو، خو ما ته پته نه وه چې دا د دوی خپل دی، ځکه چې زما یقین نه راتلو. بیا وروستو چې دی نو څه خبر راغله، بیا ما د شهباز لالا او د نورو ملګرو نه تپوسونه وکړل، نو هغوی ویل چې دا هم دغې ملګري وه. نو بیا مې شهباز لالا ته وویل چې دغه ملګری دی راوغوښتلی شي چې مونږ ته ریکارډینګ وکړو، نو بیا به ځو کوزي پښتونخوا ته. نو دغه ارمان راله شهباز لالا پوره کړو. ډېره زیاته مننه کوم راځو دغې ملګري لا چې خپله پېژنګلو هم پوره وکړي دغې ملګرو ته او خپل شعرونه هم ووایي. نو سلامونه. ډېره مننه ارمان صاحب، تاسو نم ډېره مننه کوو چې موږ ته مو دومره وخت راکړو او موږ هم راوغوښتلو. زه هم په خپل وار سره سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. خبرې کول ډېر نه غواړم، خو خپله پېژندګلوي به وکړم چې زما نوم سلیمان سهر دی. زه خپله د لوی افغانستان ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ د چاردۍ د سیمې سره تعلق لرم او شاعرۍ سره مې ډېر شوق و، نو هماغه و چې اوس خپل هم شعرونه لیکم. شعرونه ورته ووایه، د هغې نه پس بیا ګپ شپ ولګوو. صحیح ده ارمان صاحب، شعر څه داسې دی چې د شعر نه اول یو مخکې یو څو بیتونه ویم چې منم چې ستا مې محبت کړی دی، منم چې ستا مې محبت کړی دی، ما دې په هر ځای کې صفت کړی دی. منم چې ستا مې محبت کړی دی، ما دې په هر ځای کې صفت کړی دی. تل به د ژوند په هر ډګر کامیاب وي، تل به د ژوند په هر ډګر کامیاب وي، چا چې د مور او پلار عزت کړی دی. تل به د ژوند په هر ډګر کامیاب وي، چا چې د مور او پلار عزت کړی دی. مونږ ازادي په سوال ګټلې نه ده، مونږ ازادي په سوال ګټلې نه ده، زمونږ نیکونو دا همت کړی دی. اوس غزل ته راځم چې د محبت نامه به ډېر خلک په خوله واخلي، خو د محبت نامه به ډېر خلک په خوله واخلي، خو د محبت په ارزښت کم خلک پوهېږي. ګله زما او ستا رقیبان ډېر د نیمه شپه د یاره، زما او ستا رقیبان ډېر د نیمه شپه د یاره، په ورو ورو واخله خپل قدم. خلک پوهېږي ګله یا جنۍ تا سره چې ودرېږم همدا به وایي. ارمان صاحب یا جنۍ تا سره چې ودرېږم همدا به وایي. وای ناوخته شو زه ځم. خلک پوهېږي ګله دی زمانه کې بې جانانه داسې هېڅوک نشته، دی زمانه کې بې جانانه داسې هېڅوک نشته. اوس خو په مینه مړه سم. خلک پوهېږي ګله نن راته یار ویل زمونږ کلي ته مه راځه نور، نن راته یار ویل زمونږ کلي ته مه راځه نور، ته باور وکړه په قسم. خلک پوهېږي ګله تا ویل سهار ستا اشنا په تا سلام هم نه کوي، تا ویل سهار ستا اشنا په تا سلام هم نه کوي، ما ویلو خیر مې دی صنم. خلک پوهېږي ګله. یو بل شعر وایم چې خو په شیبه باران دی، خو په شیبه باران دی ګله راځه باران دی، ای ګوره لاړ نشي ښه، ای ګوره لاړ نشي ښه، ای وکه شپه باران دی. تا ویل چکر ته به ځو، ما ویلي نه باران دی. تا ویل چکر ته به ځو، ما ویلي نه باران دی. نن مې په زړه ورېږي نن عجیبه باران دی. خمار یې کړمه نشه نشه باران دی، خمار یې کړمه نشه نشه باران دی. سهار شابه کنه غزل لیکه باران دی. یو شعر بل وایم چې بس تورې تیارې زما قبولې دي، بس تورې تیارې زما قبولې دي، ستا د عشق لمبې زما قبولې دي. زه که دعا نه کوې نو مه یې کړه، زه که دعا نه کوې نو مه یې کړه. زه یاره خیرې زما قبولې دي، نه زه ستا د مینې ماته نه منم، نه زه ستا د مینې ماته نه منم. هو د هجران شپې زما قبولې دي. خیر که دې په نیمه لار کې پرېښودم، خیر که دې په نیمه لار کې پرېښودم، دا سختې شیبې زما قبولې دي. یا سهره څوک ترېنه پتنګ راغله، یا سهره څوک ترېنه پتنګ راغله، څوک وایي یارانې زما قبولې دي. سهار صاحب دا راته ووایه چې تعلیم کوئ که نه؟ او بالکل تعلیم کوم. زه خپله
نهم صنف کې ما نهم صنف اول پورس نمبر لرم اول. دا راته ووایه چې شاعري د کله نه کوئ او شاعري مو شروع څنګه کړه؟ شاعري سره خو زما ډېر د ماشومتوب نه شوق و. ما په خپله زه هغه وخت کې شاعر نو ما به ډېر شاعرانو کتابونه ما اکثره به مې کتل. ډېر زیات مې ورسره شوق و. بیا په لومړی کې په افغانستان کې خو د انقلاب د وخته نه شروع دی، خو بس د وطن مینې د وطن د حالاتو دې ته ورسولم. ما چې کله لومړی شعر ولیکو هغه د وطن په باره کې نو هغه مې ولیکو. د هغې نه بعد بس بیا ما شروع وکړه لکه صحیح. اول کې خو ما شعرونه لیکل اووم کلاس کې چې کله زه وم، هغې ته ما دومره وخت نه ورکوه. بس شعر به مې لیکو او شعر مې لیکلو خو ما لکه چاته نه ویلي. کله چې لومړی شعر ما ولیکو نو زموږ په کلي کې خپله یو شاعر و، ما د هغې سره شریک کړه. هغه زه ډېر زیات تشویق کړم، ډېر تشویق یې راکړو. نو بیا کله چې ما د اووم صنف د اګزام نه وروسته لکه اووم صنف اګزام چې ما کله ورکړو د هغه نه وروسته بس صحیح شاعري لکه تقریبا یو نیم کال به مې کېږي چې صحیح شاعري مې شروع کړې. او بس بیا د وارث صبرناک نوم یو شاعر و، هغه داسې دی لکه زما د استاد. بس ما به چې کوم شعر لیکلو ما هغه سره شریکولو، بس هغه ډېر زیات تشویق ما ته راکړو. ما هغه بس هغه زه نور هم تشویق کړم او ډېر شوق ما سره نور هم پیدا شو، ډېر زیات تشویق کړم. نور شعرونه هم دغه ملګرو ته ووایه. نور شعرونه به ورته ووایم چې د دغه کلي یو جینۍ له ما یې زړه وړی دی، په لار چې ځي لکه سپوږمۍ. له ما یې زړه وړی دی مورجانې، ما ته که واده کوي نو ښه یې واوره. مورجانې ما ته که واده کوي نو ښه یې واوره، زموږ په څنګ کې ګاونډۍ. له ما یې زړه وړی دی ملګرو، زه یې درته څومره صفتونه وکړم. ملګرو زه یې درته څومره صفتونه وکړم، بس په مثال د ښاپېرۍ. له ما یې زړه وړی دی ملا صاحب، زر کوه تعویض په صنم وکړه که نه. ملا صاحب زر کوه تعویض په صنم وکړه که نه، چې مې نصیب شي سره ډولۍ. له ما یې زړه وړی دی په سپینو لیچو کې تور او شنه بنګړي پراته دي. په سپینو لیچو کې تور او شنه بنګړي پراته دي، هم یې په پوزه د نتکۍ. له ما یې زړه وړی دی توکل په خدای سهاره نن د مینې لاس ورکوم. توکل په خدای سهاره نن د مینې لاس ورکوم، خبره جوړه د یارۍ. له ما یې زړه وړی دی. ډېر ښه یاره، چېرته چې ښاد اوسئ، اباد اوسئ او د دغې سهار ملګري بلا وسلام.